په اسرایلو د ایران نننیو بریدونو کې د لږ تر لږه 8 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. دغه توغندیزو بریدونو کې لسګونه تنه ټپیان شوي هم دي. د ایران له بریدونو سره هم مهاله د اسرایلو میلیونونه کسانو د خطر زنګ واورېد او خوندي ځایونو کې پټ شول. ایران دغه بریدونه وروسته تر هغه وکړل چې اسرایلو نن سهار وختي د ایران د دفاع وزارت په ودانۍ او د تیلو پر یو شمېر زیرمو بریدونه وکړل. ایراني چارواکو د دفاع وزارت په ودانۍ او یو شمېر نورو ځایونو د اسرایلو بریدونه تایید کړي، خو د مرګ ژوبلې جزئیات یې نه دي ورکړي. له دې وړاندې د اسرایلو پوځ ویلي و چې په ایران کې ګڼ شمېر هدفونه په نښه کړي دي. په دغه هدفونو کې د دفاع وزارت ودانۍ او د ایران اټومي وسلو اړوند هدفونه شامل وو. له دې سره هم مهاله د ایران تصنیم خبري اژانس د یکشنبې په سهار راپور ورکړی و چې د ایران د دفاع وزارت ودانۍ او دغه وزارت د څېړنو او دفاعي نوښتونو څانګه د تهران په شمال کې تر بریدونو لاندې راغلې ده. د تصنیم خبري اژانس د ادعا له مخې دغه برید کې یوازې د دفاع وزارت یوه اداري ودانۍ سرسري زیانمنه شوې ده، خو د اسرایلو پوځ ویلي د ایران د دفاع وزارت د څېړنو او دفاعي نوښتونو څانګه یې د دې لپاره په نښه کړې چې د ادعا له مخې یې اټومي وسلو ته د ایران د رسېدو چارې پکې مخته تلې او داسې ځای و چې ایران خپل اټومي ارشیف هلته پټ کړی و. په ایران باندې د اسرایلو په نننیو بریدونو کې د مرګ ژوبلې راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی.